نن دوه شیانو په اړه زه تاسو سره خبره کوم. اول خبره ده چې تاسو خپل دننه لږ وګورئ، لږ غور وکړئ چې تاسو یو ظالم خو نه یې. آیا تاسو خو هغه کس نه یې چې کوم نورو ته زیان رسوي؟ او بیا بله خبره ده چې تاسو لږ غور وکړئ که تاسو هغه مظلوم خو نه یې چې چا باندې ظلم کیږي. که تاسو هغه کس یې چې چا باندې ظلم کیږي، نو ستاسو ژوند به خو ډېر ګران شي او تاسو به هیڅ نشئ کولی. هر کار به تاسو ته ډېر ګران شي. نو ځکه د دنیا کې خلکو له څنګه خوشحالول دي دا سوچ کول پرېږدئ، ځکه چې تاسو دا نشئ کولی. که تاسو څومره هم کوشش وکړئ، نو د دنیا چرته به هم تاسو نه خوشحاله نشي. نو تاسو د ژوند کې صرف د الله رضا ترلاسه کولو لپاره کوشش کوئ. چې کله هم تاسو مړ شئ او د الله مخ کې ولاړ یې، نو تاسو هغې ته ویلی شئ چې یا الله ما کله هم د چا حق نه دی وولی. که هغه ستا حق وي که د نورو حق وي، نو ما همیشه کوشش کړی دی چې د نورو حق ادا کړم. که هغوی خلکو ته احساس نه وي، نو تاسو خو خبر یې. نو یعنی الله هر څه نه خبر دی چې ما څه هم کړي دي، نو دې ته احسان وي. خو تاسو دا شعور لرئ چې دنیا تاسو ته هیڅ هم نه پوهیږي، خو الله هر څه ګوري او هغې هر څه لیدلی دي، نو دا احسان دی. نو تاسو څه هم وکړئ، ژوند کې څه هم ترلاسه کړئ، خو خلک به ستاسو نه مني. یو مثال ورکوم، څنګه چې تاسو ژوند کې څه هم وکړئ، څومره هم کامیابه شئ، یعنی یو ډاکټر هم جوړ شئ، نو ستاسو کورني به تاسو دا وایي ستا نه ژوند کې ماته ډېره تمه وه، خو تا خو هیڅ هم ونه کړو. تاسو ډېر محنت وکړو او ډېر مخکې راغلی، خو ستاسو مور پلار په نظر کې تاسو یو ناکامه کس یې. ستاسو ښځه تاسو ته هیڅ نه پوهیږي او هر وخت یې تاسو سره جنګیږي، یا ستاسو ماشومان ستاسو عزت نه کوي. نو څه هم وشي، نو تاسو به یو خبره یاد ساتئ چې تاسو الله دپاره به همیشه هر چا حق ادا کوئ.